څلور کلن صفي له خپلو ټولو هیلو سره خاورې ته وسپارل شو. صفي الله چې 4 میاشتې مخکې واده کړی و او د ملي شورا په اداري برخه کې کار کاوه، د کابل ښار په پرنیو انتحاري حملو کې وژل شوی دی او نن د خپلو ټولو هیلو سره دلته خاورې ته سپارل کیږي. صفي الله نجیب چې د کورنۍ غړو او دوستانو ورته اسدالله ویل، د تیرې ورځې د پیښې یو تن قرباني دی چې نن یې دلته جسد خاورو ته وسپارل شو. نجیب چې د ملي شورا په اداري برخه کې کار کاوه، د دوستانو په وینا یې نوی واده کړی و او د خپل نازولي زوی په تمه و، خو دغه هیله یې دلته له ځان سره خاورو ته ویوړه. د صفي الله همکاران د یو شمېر ملکي کسانو او د خپلو یو شمېر همکارانو د وژل کېدو په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي. د صفي الله همکار واصل عمر چې غږ یې هم رپېده ازادي راډیو ته وویل په لومړي چاودنه کې د دوی یو شمېر همکارانو ته مرګ ژوبله واوښته. دی وایي کله چې صفي الله له خپلو ټپي شویو همکارانو سره د مرستې هڅه کوله، دویمه چاودنه وشوه چې صفي الله هم پکې ووژل شو. کوم وخت چې انتحاري همغه صحنه کې وشوه، زموږ زیاتره همکاران منډه کوو چې هغه دوستان په زخمیان دي یا وینه ضایع کوي. همغه حالت کې چې زخمیان راټولول په همدغه صحنه کې بل انتحاري وشوه، هغه کې زموږ قهرمانان چې د کارمندانو کومک ته تللي غوښته چې هغه ته نجات ورکړي، همغه صحنه کې دیم په شهادت ورسېدل. واصل زیاتوي چې په دغه پیښه کې د صفي الله سربیره د دوی یو شمېر نور همکاران هم وژل شوي. د سهشنبې مازدیګر د 10 دقیقو په فاصله کې د کابل ښار په لویدیځه برخه کې 2 پرلهپسې انتحاري حملې وشوې. یوه یې د دارالامان پر سړک د ملي امنیت د 5م ریاست په دروازه کې وشوه او دویمه یې همدې سیمې ته نږدې د افغانستان امریکایي پوهنتون ته څیرمه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په دغو انتحاري حملو کې 30 تنه وژل شوي او 98 تنه ټپیان شوي دي، خو یو شمېر رسنۍ بیا د وژل شویو او ټپیانو شمېر زیات ښیي. په ورته وخت کې د صفي الله ماما نعیم نظري ازادي راډیو ته وویل صفي الله څه موده مخکې واده کړی و. د څرګنده کړه چې د صفي د وژنې خبر له اورېدو سره یې سم مور هم په کومه حالت کې ده. خاطره های صفی جان بی نهایت زیاده است و ای بسیار با آرمان رفت. آرمان هایش 1% هم برآورده نشد. فامیلش و حفیظ الله، استاد حفیظ الله که برادر کلانشان است و 2 خواهر دیگه داره و مادرش و امروز در این خانه یک ماتم است و این ماتم هیچ کسی تحملش کرده نمیتونه. اقدام دین اسلام، پیام دین اسلام، برنامه دین اسلامی است که الصلح خیر، صلح خیر است. یو شمېر دیني عالمان وایي چې د هیواد دښمنان په دا ډول حملو سره غواړي د مسلمانانو ترمنځ ویره خپره کړي. دیني عالم بسم الله عثماني وایي هر هغه څوک چې د اسلام او جهاد په نوم بې ګناه خلک وژني مسلمان نه دی او یوازې د اسلام د بدنامۍ لپاره کار کوي. په کابل ښار او یو شمېر نور ولایتونو کې د سهشنبې ورځې حملې د افغان چارواکو او یو شمېر بهرنیو هیوادونو او سازمانونو لخوا په کلکو ټکو غندل شوي دي.